اوس په اختصار سره د واده د شپې آداب ذکر کو. واده د شپې آداب په کوم شپه باندې چې الک په جنیب بشي کمرې ته دن نشي. ما ځینې آداب را جمع کړي دي په اختصار سره بیانوم. د دې نه مخکې ته یو نصیحت وکم ټولو ته. چا چې واده نه کړی هغه ته خاص نصیحت، او څوک چې دویم او د دریم او د څلورم سوچ کې هغه ته دا نصیحت، او کوم چې کړی دی الله یې ستاسو عمل شي وخت تیر شي. اوس دې شي کولی شي چې دویم دریم واده وکړي څلورم بیا به عمل کېدی شي، خو خاص کر ځوانانو ته دا هلکان چې کیني که نه یو بل سره دوی نصیحتونه کوي یو بل ته. ته چې د واده په شپه ننوځې نو ته به دې چل وکړي او بیا به دې چل وکړي بیا به دا وکړي. هغه بل چې ورسره ملوي شي هغه ورته ته به دې چل وکړي چې دا چل وکړي دا به بل ورته زه دې ټولو ته دا ټول دې ټولو کې په یو باندې عمل نه کېږي. دی چې دغه ټیم کې زنانه ته مخامخ شي د هغې سره کیني نه دی به څه وایي چې هغه پلاني ماته ویلي چې ته به دا چل کوې دا چل کوې، هغه پلاني ماته ویلي چې ته به دا چل کوې، هغه پلاني ماته ویلي چې ته به دا چل کوې، هغه پلاني ماته ویلي چې ته به دا چل کوې. دا نصیحتونه کوم ځای کې به دغه ټیم کې په کار راځي؟ یو هم په کار نه راځي. دا کوم نصیحتونه دي چې زه کوم د قرآن او حدیث په رڼا کې دا په زړه کې کښېنه او په دې عمل کړي، نور به یو عمل نه کړي. نه دا سړی ولې ګډوډ کړي؟ ته اوس پته شته کله چې کور دننه ورځي غریب رنګ چې دی سور شوي غوږونه یې تک سره شي او رپرپی به دې شي راغلی. ولې دې د ډېرو نصیحتونو خراب کړی ځکه چې دلته چې دومره ډېر نصیحتونه دا ودونه والا وکړي که نه هغه وایي که چې دا چې یو غر دی زه اوس ورځم جهاد له او ټینک به وي او کلاشینکوف به وي او ډزې به کېږي او بمان به راولي په دې چې زما به څه حال. د ډېرو نصیحتونو سره سړی خرابي. نه صرف مختصر قرآن او حدیث کې شریعت کې چې کوم نصیحتونه راغلي په هغې عمل کوو انشاءالله ستا ژوند مخې ته کامیاب دی. اولنی کار به دا وکړي، اولنی کار چې نیت به ښه ساتي. او دا مسله ما په تېر شوي درس کې بیان کړې وه. رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وایي او د حدیث ترمذي کې دی او امام ابن ماجه هم راوړی دی ثلاثة حق على الله تعالی عونهم. دې ته پک کړي د دریو کسانو په الله باندې دا حق دی چې الله به مرسته کوي، الله به لازم مرسته کوي. اولنی هغه کس المجاهد فی سبیل الله چې الله په لار کې جهاد کوي او د الله د دین دپاره جنګېږي الله لازم کامیابوي. او دویم والمکاتب الذي يريد الاداء هغه غلام مرئي وینځه چې ځان آزادولو دپاره خپل باچا خپل مالک له پیسې ورکوي چې ما آزاد کړي. الله د دې سړي مرسته کوي او دله توفیق ورکوي نو دې دا پیسې بیا ادا کولی شي. او درېیم هغه سړی والناکح الذي يريد العفاف او هغه سړی او هغه جنۍ چې واده د دې دپاره کوي چې د غلط کارونو نه ځان لرې ساتي. الله دا خلک کامیابوي او د دوی په ژوند کې برکت اچوي. ته چې په اولنۍ شپه باندې کله کمرې ته ځې نو په زړه کې دا اراده ساته چې دا واده ما صرف او صرف د دې دپاره وکړو څه دپاره چې زه د غلطو کارونو نه ځان لرې کړم او د هغه کارونو نه ځان لرې کړم په کوم باندې چې رب العالمین خفه کېږي. په دې ځای کې یو نصیحت موږ د مشرانو ته دا کوو که د هلک مشران دی او که د جنۍ چې د هلک او جنۍ د یو بل نه لرې هسې مه ساتئ. اوس خو الحمدلله دا مسله څه لږه کمزوري شوې غوندې کېده خو پخوا به یو هفته هلک غریب بهر پروت یو هفته کله به د ماما په کور کې غریب پروت هغه به دیره کې او کله به د تره په کور کې پروت او کله به د نیکه په کور کې پروت او د زړه نه یو الله خبر چې زړه به یې څه تېري او دې مشرانو ته به دا خیرې کول څه چلی نه دا بده خبره د سن پاولو نه دا کار نه دی کول پکار. ته چې ور دا واده وکړو د نکاح دې ولې وتړل ولې دې ولې وتړله خو چې هلک او جنۍ د یو بل سره ملو شي نو اوس دې ته پکې څه ضرورت دی چې هفته دې هلک بهر کې نه ولی نه بیا د هغو نه چې لږ به کم دي نو هغو درې ورځې درې ورځې خو عام چلي. نو اوس الحمدلله دومره لا شوې ده چې یو ورځ د خبره راغلې ده خو بیا پکې مغه یو ورځ ده دې یو ورځ تېرول ته پکې څه ضرورت دی. وایي نه د جنۍ خپل خپلوان ته نه ناستي که نه د جنۍ خپل خپلوان ناستي خپلې کمرې دي کوټې دي هلته ول هر څه سیټ کوي ناست وي هلک او جنۍ به یو بل سره ملو شي څه خوري خو یې نه دا مسله وایي نه دا جنۍ یېرېږي. او که زه داسې ووایم چې په دغه ټیم کې د جنۍ خیرې کوي دغه کور والا ته چې د کمره پسې دا خلک را جمع کړي دي او هلک غریب بهر پروت دی نو بیا هېڅ یېرېږي نه. چې د پلار د کور نه دلته راځي دا طبیعت دی دا د انسان طبیعت دی. جنۍ چې دی د هلک سره خوشحاله دا د هغې طبیعت دی نو هغه په دې خفه کېږي نه. نو دا ظلم زیاتی ختم کړي او په خپلو کورونو کې دا طریقه بلکل ختمه کړه چې څنګه واده وشي هلک او جنۍ دي یو بل سره دې ملو شي. مېلمانه دي که نه مېلمانو ته چا څه ویلي نه دي مېلمانه که په دغه ورځ نه شي څه حرج نه ده. ښه نو څه به کوې کله چې کمرې ته وردننه کېږي هر هغه هلک چې واده کوي یا د دویم دریم اراده ده کله چې دننه کېدي کمرې ته نه ځان به ښکلی کېږي
او په دومره حدود کې وزن خولې کې کوم حدود چې د شریعت دي دا غنه باوړي نه. او ما په تیر شي درس کې دا مسله بیان کړو چې ځینې خلک د واده په ورځ باندې حرام کارونه کوي په غي ځان خولې کې او جنې لم پکاره چې ځان سکی ځان خولې کې. الله سبحانه وتعالى په قران کې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف څنګه چې د سړو په دي خزو باندې حق ته د شند دي خزو هم په دي سړو باندې حق. عبد الله بن عباس رضی الله عنهما د رسول صلی الله علیه وسلم ترځوي چې کله به درس وکړو او کور ته بدنته نه د کور سره دروازې کې به د پټکي خپل برابر کو لاسونه به لم دکړو بدی وختو کې به سوله ګیره برابر کړ. دا شاګردان چې ورسته پوښتنه کوي چې کور ته روزانه دا چل کې توري دا چل کې هغه ته ویزه دې پر کوم چې خپل احکارم چې دنه نوشم ځکه چې زما د اصل کېږي او زما همیشه د خوخه د چې زما خدمات به دې شي حل کړه مخامخ چې خپوري نو دې څه بداغین د خوخه یې نه چې سره وردن شي د خپلینې د سوارو بینځي نو د پښپې نه سوار لګولي تازه او وردن شي او د خې سره کینی او د جیب نیم د سوارو بینځي ا د ګوتو نه په کوم ګوتو کې چې سوار لګولي دا غینم دغه لاس دې په دې خزوانی ولګي دغه نه غسخابي نه غي دلار شي ها چې دې په دغه شپه وردن شي او خله اسقا په اسقای غاغونه تک زیړي او د خې سره کینی او هغه باندې اولنې د دې سړي د خله غوګه موري کوم چې اسقابي نه راځي دې به د خاون څخه خوښ دا اول ورځ نه غریب دا حال دا خله د سټ کړي دی واده دی نجيبه مخه نوري ورځ راشي چې به د غریب ګورې سهل دا شان زنانه له بکاري چې بدغه ورځ باندې ځان سنبال کې او ځان تیار ساتي خپل خاون ته خو د شریعت په حدودو کې دنه چې د الکسن کمرې ته راشي او په جنې نظر ولګي او د خوښ شي تاسو ته پته شتي د دې اولنی نظر ګورې ډېر غټ اثرې د اولنی نظر نه د دې ډېر غټ اثرې نسنګ چې د الک په جنې نظر ولګي او جنې په الک نظر ولګي چې یو بل خوښ شي د دې ژوند به مغته ډېر د الله په توفیق سره ډېر خرواني خو چې د الک په جنې نظر ولګي او هغه ځان سنبال کړي نه او په عام حالت نه د بده رسالت پور شي یا الک په دغه حال کې رقم چې ما بیان کړ چې نسوارو چونډې لګولې او یا سیګریټ اسکري او د خلینې د اسخا بند لوخړي رواني او دغه سره بکټ کې نه سي دغه بدی شي چې راوړي ورځې نه بدی شي به مخ کې وسره مخ کې به دغه سره زړه نه لګي نه ولنه کار بداو کی بل بدا کارو کی چې کمرې ته وردن شي نو سلام بواچي دا طریقه د شریعت کمرې ته وردن شي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هغه ولدي جواب ورکړي ځینې خلک دا وی جاهلان وی په خزه باندې څوک سلام نه چې ځکه چې سړی کمزور ښکاري خو رسول صلی الله علیه وسلم وی زمونږ پیغمبر چې د غیرتیانو غیرتی دی او پاکی چې څومره غیرت نور لا پچا کې نشته د الله نه ورسته غیرتی انسان او په مخلوقاتو کې غیرتی مخلوق هغه څوک دی رسول صلی الله علیه وسلم هغه وی افشو السلام سلام خوري کوي کله واده پښپې کو نور ورځې کور ته ذکر دي سلام واچو ته چې وردن شوي ته وی السلام علیکم دې سلام سم ته دې سلامتی دی پتا دې خزل دی او امان ورکو چې مانی یریګم ته په سلامتیا کې زماده طرف نه او الله بس ته په دې واده کې برکت واچي چې ته شروعات ګور په شریعت په کار باندې دیو نو چې کړه د نور شي نو بدوي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته به دې خیر سره پارام کړي رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې روایت کې راځي چې تاسو کې دي سوق د واده په شپه باندې د زناور په جن کورواله نه کې چې بس کمرې ته ښکار کیږي ځنه زناور جوړ کړي نه ته به کینی راځي سره د ځان باندې نه جوړي چې څنګه وردن شو ډایرک بس کورواله شروع شي ته به سلام واچي د خیر سره به خبرام کینی خبر کلی طریقې سره او د غیر سره به خوږی خبري شروع کی او غوړه طریقه بدای کې بدغه ورسته ځان سره خواږه سوي په جیب یا په کمره کې د بیوزیک یا خودي او به دا په دغه شو باندې غیره په خپل لاسونی په خله کې ورګي سبحان خوان مکه او دا خزه به د دې سړی نه څومره متاثر شي ته سوچ متاثر به شي کنه غلی ناسي لکه دا مسلې چې سره شي نه غالبا خطر ودونه کړی د دې خزه به څومره د دې زړه کې به د خوند پر یو ځای چته اول راتلو سره ګوره ماره په خله کې دا مټای را کړه دا چاکلیټ را کو خو دا به وی چې دا خوند خو په روان مستقبل کې هم ډیر خساتي یو اثر به وشي ښه جنیلم په کار چې یو هدیه یو گیفت یې خو دې چې لکه کمرې ترې خبره ترې شوې دا ولم د خپل طرف نه شعور کې هغه هم څه خوشاله شي بیرورو
د هغې سره خبرې شروع کړي. او دلیل ګوره په دې مسله باندې دا دی، حدیث د اسماء بنت یزید رضی الله عنها، هغه وایي چې قینت عائشه رضی الله عنها لرسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول صلی الله علیه وسلم چې کومه شپه باندې عائشه رضی پسې تو نو ما تیاره کړې وه، عائشه رضی ما تیاره کړې وه او رسول صلی الله علیه وسلم ته مې تیاره کېنولې وه. نو رسول صلی الله علیه وسلم راغی، د هغې په خوا کې کېناستو او بیا یې سجل وکړو. رسول صلی الله علیه وسلم ته ما لوښی ورکړو د پۍ و، نو رسول صلی الله علیه وسلم پۍ وسکړو او بیا په خپلو لاسونو هغې له ورکړو. چا له ورکړو؟ عائشې رضی الله عنها. نو هغې خپل سر دې چې کته کو شرمېده، ځانه په دغه ورځ شپه باندې چې دی شرمېږي. نو وي زه ورته قار شو، زه ورته قار شو، ما ورته چې ګوره رسول صلی الله علیه وسلم د لوښی نیولی، ته چې دی سر دې کوز نیولی. نو بیا هغې هغه لوښی واخېستو، هغه پۍ وسکړو. او در روانې چې څومره مسلې زه اوس بیانوم که نه، په دې کې به دا نه وایي چې په دې کې خو شرم او حیا او په مجلس او دا حدیث ته چا دی؟ د رسول صلی الله علیه وسلم. دا زموږ شریعت دی. او که دا مسلې ما واضح کړي نو انشاءالله زموږ د شریعت نه به جاخې ختمې شي. چې څو پورې دا پټي نو هېڅ هم نه کېږي. او دا کومې طریقې چې د زه ښیم که په دې د عمل وکړو انشاءالله واده به دې کامیاب واده وي. نو ته به سجل وکړي، اول به دې ښځې له څه ورکړي، بیا به د هغې سره په ارام کښېنې، په د هغې سره به خوږې د مینې محبت خبرې شروع کړي چې نه ته کښېنو په نصیحتونو سره شي. زموږ د خلکو یو رواج جوړ شوی د مشرانو نه روان دی چې کښېني بس دی به تقریر شروع کړي، زما د مور پلار به ډېر خیال ساتي، زما د وروڼو به خیال ساتي، زما تره زامن نه ځي، ماما زامن نه ځي، کاکا زامن نه ځي. دا صحیح ده، دا نصیحتونه ورته وکړو. مونږ دا نه چې نصیحتونه مه کوو، صبر وکړه. نوي ده، نوي جنۍ ده، عمر به کم وي، یېرېږي، لږ رعب پرې دی، کښېنه ورسره ښه په ارام خوږې خبرې شروع کړو. د اول نه د تقریر شروع کړو، نو د هغې سره به ښه په ارام کښېني. بیا د دې ناستې مې یو طریقه، مثال کې تو سره کښېناستې نو ورو ورو په دې خبرو کې ته د هغې په لاس باندې لاس کښېوي، د هغې په لاس باندې لاس کې دې سره هغه مینې محبت، هغه کوم ماحول چې د هغه ښه زیاتېږي او دا ښځه به هم په دغه کې شي چې زما دا خاوند په ما مین دی. او بل دی چې هغې ته به ته ډېر سنجیده سړی ښکاره شي، ډېر سنجیده. خو چې کله ورته ته کښېنې اول خو بغیر سلام نه وردننی شي، چې څنګه وردننی شي نو دا پکې نشته چې زه خواږه څه دی ښځې له ورکړي، دا پکې نشته. بس ښځې سره به کښېني، ته داسې کار وکړې چې زما د مور پلار به ډېر سخت عزت کوي، خو د هغوی عزت دې ونه کړو نو زه به راسره داسې حال وکړم چې چا راسره کړی نه وي. بیا به دې کور کې به دې ځای نه او طلاقه کړې به مې د واده ورنۍ شپې ته وګوره، ته به د طلاق خبرې کوې او زه به دې ووایم او زه به یې دغه کړم. دې قیسو ته ضرورت څه دی؟ د هغې سره ورته خوږې خبرې شروع کړې په ښه طریقه باندې. بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو طریقه مونږ ته ښوولې ده، هغه ده چې کله ښه پوره ګپ شپ ولګېدی شو نو د هغې نه بعد دا پکار دی چې دوی 2 رکعته لمونځ وکړي او د خپل نوي ژوند شروعات په څه باندې وکړي؟ په منځ باندې. دې ژوند کې به ډېر سخت برکت وي. او د هغې دغه حدیث ابن مسعود رضی الله عنه او د ابو سعید مولا ابي سید مالک ابن ربیع، دې حدیثونو کې دا مسله راغلې چې په کومه ورځ باندې سړی، په کومه شپه باندې سړی په ښځې پسې ورشي نو پکار دی چې دویم 2 رکعته لمونځ وکړي او دا ښځه هم 2 رکعته لمونځ وکړي. ستاسو څه ګمان دی په دغه واده باندې او څه سوچ دی چې هغه د مانځه نه شروع شي نو دغه ژوند به مخکې کامیابي که نه وي؟ دا به کامیابي. ځکه چې شروعات د الله سبحانه تعالی په بندګۍ باندې وشو او بیا چې دغه ټیم کې د په دې سجده کې الله تعالی سوال وکړي چې یا الله زما د واده د ژوند وشروع کېږي، ته پکې برکت واچوې، ته ماله طاقت راکړې، ته ماله توفیق راکړې، څومره ښکلی ژوند به د دې سړي. دا په دغه ورځ باندې دا کار کول پکار دي. د هغې نه بعد که بالفرض دې ښځې له د کوروالي دعوت ورکړي او ښځې ورته ووایي چې نه، ځکه چې ښځه په دغه ورځ باندې ناشنا ښځه ګوره پردۍ ښځې راشي एकदम د سړي سره ملاو شي، لازم په هغې باندې روی وبي. نو که بالفرض د ښځې دې منع کړو چې نه نن به نه کوو نو دی به څه کوي؟ خپله به یې راټینګه کړي؟ نه، په دغه ټیم کې به دې حالاتو ته وګوري چې دا ښځه په روب کې ده، په یره کې ده، هېڅ خبره نه که دی یوه شپه یې د واده د اولنۍ شپه چې د بغیر د کوروالي نه تېره کړي، بس دې به هم ځان غلی کړي. دې ته سنجیده انسان وي، هوښیار انسان. ګوره هوښیار انسان هغه چې د مخامخ سړي هغه حالاتو سره چې دی ګزاره کوي او د هغه په هغه حالاتو باندې پوهېږي. د مخامخ سړی اوس په یره کې دی، پردۍ زنانه एकदम په ما پسې راله
او یک زما کور ته راځي خیر زما گزاره وکړه. لکه دولت دعوت ورکو او هغه انکار وکړو نو څه خبره نه ده. ښه بیا که بالفرض هغه انکار ونه کړو او د کورواله کول غواړي د هغې سره، دا کوم هلک چې واده کړی د کورواله نو کورواله په هغه طریقه نه کوي کوم چې رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې منع کړی د زناورو په شان چې एकदम ډز او کورواله شروع شي. نه، د هغې نه مخکې ډېر کارونه یي چې هغې ته په عربي کې مقدمات وایي او د هغې سره د موسم او د حالات دي چې د مینې محبت نه ډک شي. ځینې کسان وایي چې د شیخ سره کومې خبرې کوي، دا زموږ د شریعت خبرې او دا خبرې به مونږ ښایو. علما چې دي علما د دې امت دپاره داسې وي لکه پلار چې د زوی لپاره، نو دا پلار بچي ته هغه خبرې ښیي په کوم کې چې د بچي فایده یي ښیي ورته که نه ښیي ورته. دغه شان د علما د امت ته دا مسلې ښیي. په دې باندې کتابونه لیکلی شوي رساول به موږ نه خو زموږ په دې معاشره کې خلک مولوي صاحب دې خبرو ته نه پرېږدي او موږ خو الحمدلله په هغه خلکو کې چې حق وایو په هر ځای کې خپله مسله بیانوو، که څوک به خفه کېږي څوک به خوشحال وي. نه د کوروالې نه مخکې مقدمات دي، ښځه ښکلول یا ښځه خپل خاوند ښکلی، د یو بل سره لاس لګول، یو بل سره ګپ شپ لګول، یو بل ته نږدې کېده، لږ مزاح کول. که ته په دغه ټیم کې د ښځه وخاندې، ښځه سړی وخاندې، دې سره به دا حالت ښه برابر شي. بلکې شریعت څه وایي؟ وایي دروغ حرام دي سوی د درې ځایونو نه چې په دې کې دروغ ویلی شي. اولنی چې دوه کسانو په منځ کې جوړه راولي، دویم په جنگ کې جهاد کې دوکې ورکولو لپاره، دریم ښځه او خاوند. او په دغه شپه باندې چې د ښځه خاوند یو بل ته څومره بنډلې ولي دې تپوس مه کوه. خو دې ولې شریعت اجازت ورکړی ولې ځکه چې د مینې محبت لپاره خو به څه نه څه وایې که نه. نو اوس ډېرې ښځې ته وایي څومره ښکلې ښکاري لکه سپوږمۍ. ښه که اوس هغه د سپوږمۍ په شان نه نو دا دروغ شو که نه شو؟ دروغ. اجازه شته ووایه خیر ښه دې ورته ده ووایه څومره تا سره خو ما چې ته ولیدې زما په دې زړه یې دومره اثر وکړو چې زه به د مرګه پورې صرف تا سره ژوند تېروم. دروغ یې ووایي. د مستقبل نه دی خبر دی چې دې سباره جنګ وشي دغه وشي د دویم واده وکړي درېیم وکړي څلورم وکړي. خیر دی وایي هېڅ خبره نه. جنۍ ورته هم ده ووایي ښه ده چې ته زما ژوند له راغلې او که ته نه وې نو زما به ګوره څه کېدې. داسې یو خبره یې وکړه. یا دا ښځه خاوند یو بل ته ښځه دې خاوند ته وایي که ته مړ شي نو زه به مړه شم. دا خبره ډېره کوي دا ښځې، که ته مړ شي چې دا غریب مړ شي چې ډېرې بیمینې وي څلور میاشتې لس ورځې به شي خفه وي. بیا وروسته وایي ښه ده چې دغه مړ شو بخیل انسان او زه یې ځان له پوزې له راوستې وم. نو بیا خبره چې شوه هغه کومه چې مخکې کوله چې که ته مړ شي زه به مړه شم. ښه دا خاوند اکثر دې ښځې ته وایي ستا دپاره خو زما سر قربان دی، سر وغواړه سر به درله درکړم په پلیټ کې امیدي چې کټ کړی در وایي نو هغو ته به ووایي 10 روپۍ راکړه. په 10 روپو باندې هغه به دې شي بې عزته کړي او قهر کړي. نو تا خو ورته د واده په شپه باندې وایي چې سر در یې درکو. نه د دې قسمه خبرو شریعت اجازت ورکړی. ولې شریعت ته هم دې مسلې پته ده چې رب العالمین یو حکیم ذات دی، هغه ته پته ده چې د ښځې خاوند په منځ کې چې مینه محبت کې راځي دوی د یو بل سره دا خبرې اترې کوي. نو په دغه ورځ باندې به دا خبرې اترې وکړي او بیا به ورو ورو یو بل ښکلی، یو بل سره لاس لګول، یو بل ته نږدې کېده. د هغې نه بعد به د کوروالي د درجې ته یا دغه مرحلې ته به اوړي. رسول صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې وایي چې کله تاسو کې یو سړی کوروالی کوي نه هغه به یو دوه دواګانې ووایي. اولنۍ دوا دا ده چې د دې ښځې په دې تندي باندې به لاس کېږي او دا دوا به وایي چې اللهم اني اسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه واعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. الله زه ستا نه د دې زنانه خیر غواړم او په دې کې چې تا کوم خیر اچولی او د هغه شر نه پناهي غواړم، پناهي نیسم په تا پورې کوم شر چې به دې زنانه کې دی او کوم شر چې به دې کې تا اچولی یعنې دې به فطرت کې پروت دی. نو ګوره څومره ښکلې دوا ده چې زه د دې خیر صرف غواړم، بس دې کې چې کوم شر دی هغه نه غواړم. دا دوا به ووایي او زه دواګانې یادې کړي. او دویم چې کله کوروالی شروع کوي نو په دغه ټیم کې به دا ووایي بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. ای الله شیطان زموږ نه لرې ساته او د دې میلاوېدو د لاسه چې به کوم ماشوم ته موږ له راکړې نو هغه هم د شیطان نه لرې ساته.
او شیطان دغه لري ساتي. رسول سم وی ک دوی له الله بچي ورکو نو شیطان دغه بچی له نقصان نشي ورکول. څومره غټه فائدې ده. معمولی ورغه ته کې دوا ده دا دوا چې دی وي نو به چې ستا کوم اولاد کی هغه اولاد به د شیطان نسی د شیطان او په حفاظت کې دغه نه به محفوظي. دغه نه بعد بیا خزه خاوند یو بل سره کورواله کوي. نو کورواله د خزي سره کورواله کول دا په دوه قسمه، یو حرام دی یو جایز دی. او جایز هغه دی چې یو سړی د خپل خزي سره د قبول د طرف نه د مخې د طرف نه کورواله کوي که په هر طریقې کوي، که په هر طریقې کوي، د هر ټکی پکې وي، نور تفصیل ته ضرورت نشته. که په هر طریقې کې په باندې دلیل سره الله وی نساؤکم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم. دا خزي ستاسو فصل له خپل فصل له چې څنګه راځي ولا ځکه ماته اوس تکسات مخکې وي چې څوک بدانوي چې شیخ صدا مسلې وری بیان الله ګوره دا خبره کوي رب العالمین وي خزي ستاسو فصل له فصل له چې څنګه راځي ولا نه کدی د شهادت طرف راځي. د شهادت طرف نه ګوره مطلب دا نه چې د دبور کې کورواله کوي، د شهادت طرف نه کورواله کوي خو مخې ته کوي یا د مخې طرف نه کوي یا په بل څه طریقه کوي. په ولاړه ناس چې کومه طریقه د جایز ته په شریعت کې. او پای کې وته د عبد الله بن عباس رضی الله عنه یو روایت وي ما پای کې د دې چې عبد الله بن عباس وی چې کان هذا الحي من الانصار، د انصار ولا قبيله ولا خلک چې د مدینه ولا هم اهل وثن ته د بوتانو عبادت وکاو او د دوی سره د يهود بوسیدو او د اهل کتابو. نو د اهل کتابو بزان په دوی باندې غوړه غنولې ځکه چې غوښره کتاب نو ډېر مسلې به د انصارو د چانه زده کولې د يهودو نه زده کول. او يهودو کې دا مسله وا چې هغه به د خزي سره کورواله په دې طرف باندې کو، په دې سیډ باندې به کو، یعنی د خزي باغ طرف ته مخ او سړي به سره کورواله کوي. وایي چې دې کې خزه پټي خزم پټي او سړی چې دې ښکاری نه اخزي ته. نو دغه طریقه د انصارو زده کړې و. او د مدینې د مکې نه چې کوم صحابه نو هغه کې دا طریقه نه و، بلکې هغه په هر طریقه باندې خپل خزي سره کورواله کوي. کله چې انصار د دینه خبر شو نو هغه ته د خبر ډیر غټه ښکاری شو چې تاسو د خو سره دې کورواله کوي، تاسو د طریقه هم کوي دام کوي. نو رسول صلی الله علیه وسلم دا مسله لاړه څنګه رسول صلی الله علیه وسلم دا مسله لاړه الله سبحانه وتعالى د آیتونو نازل کړو نساؤکم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم. د خپل فصل چې څنګه راځي مطلب دی چې د چا د خبرې مرسته الله وکړه، د مهاجرینو د خبرې مرسته وکړه، د انصارو په خبره باندې رد وکړو. خا په دې کې یو مسله ده چې د هغې مبارک ډېر تپوس کی او د تپوس نه مخکې ته بیانوم نو شکر وباسي چې مسله د دې واضحه شو. یو دا ده چې ښځه خاوند د یو بل عورت له لاسه وړلی شي او که نه نو دې کې هېڅ حرج نشته، بالکل وړلی شي. ښځه او خاوند له الله اجازت ورکړی دی چې د یو بل نه څنګه پیدا او خون اخیستی شي واخلئ، سوای د هغه کارونه کوم چې شریعت منع کړي هغه مخکې را روان دي. د خون اخیستو یو طریقه دا ده چې سړی د ښځې عورت ته لاس وړي او ښځه چې د سړي عورت ته لاس وړي نه دا جایز دي. یا د دې تپوس کېږي مثال کې د زنانه په سینه باندې لاس ایښوده، د دې ځینې کسان د غټ جرم ښکاري، غټ جرم ورته ښکاري، حالانکه شریعت د دې نه منع نه کړی، بلکې دا سړی د دغه زینه خون او مزي اغستی شي. او څنګه چې دا سړی د دغه زینه خون او مزي اخلي دغه شان د ښځې ته هم خون او مزي دا ورته میلاویږي د دې کار د لاسه، نو دا هم جایز دي. ځینې کسان دا مسله بیانوي چې ښځې ته لغړ نشي کتی او ښځه خاوند ته نشي کتی کله چې هغه لغړي. دا مسله کمزوري ده او بلکې ځینې کې خلک به دا دلیل ورکوي څه نقصان یې څه دی بچی ړانده پیدا کېږي او دا ښځه خاوند هم ړندېږي، الله بې دغه مرض بیا راولي. او دا کمزوري خبره. ښځه خاوند چې د یو بل نه خون اخلي په هره طریقه یې اخیستی شي. او د خوند اخیستو یو طریقه دا ده چې سړی ښځې ته داسې وګوري. او کله چې هغه صحابي د رسول صلی الله علیه وسلم تپوس وکړي یا رسول الله زه خپل عورت د چا نه پټ ساتم؟ رسول صلی الله علیه وسلم د ټولو نه پټ ساته الا من زوجتک، سوای د خپل ښځې نه هغې ته ښکاره کولی شي. څه په اجازت دی
صفا اجازه ورکړه رسول صلی الله علیه وسلم. نو خزه خاون کې یو بل ته عورت ښکاره کی او یو بل ته بالکل لغړ ګوري لکه څنګه چې الله د مور د خېټې نه راويستو جایز دي. دلته اوس دوه مسلې په دې کې د نه راځي چې کپړې موشته شي ټوري او دویم د چې یو بل ته کته شي. دا یو څو مسلې دي چې د عوامو په دې ځل کې پرتی خو تاسو نشي کولای. او زم خیر دی تاسو کوي خود ادب په طریقې او تاسو د علماو نه کوي چې تعبیر یو دي چې ادبناک کوندګي او د علماو نه د تاسو نه کې سحرج نشته. وش یو سړی د مثال کې موږ دي سي وای او کیدی چې دي سي په من کې چې د واده مثال کې شل ډیر شکل شي او د دې مسلې نه خبر نه او سره به دنه خړو چې دې مسلې چې د اجازه تو نه خبره کړې دې اجازه تو نه خبره او دغه اجازه وو خو د چې ته تاسو د چې تاسو نه او که تاسو کړې دی جاهل نه کړې نه هوته ویلي چې دا مسله خو شتي چې خزه خاوني وبلته نشي کته او نه بداري چې جامع کپڑے به وباسي نه دا مسله چې دا کمزوري مسله ده. دویم کورواله د خزي سره جګه حرام دي. دغه یو څو صورتونه دي او هغه ده اولنې شکل دغه ده چې د خزي سره د دبور د طرف نه کورواله کول او دینه من راغلی د رسول صلی الله حدیث کې ملعون من اتى امراه في دبرها. هغه شی ملعون دی او لعنت پیدا کوم شی چې د خزي سره د شاده طرف نه کورواله کوي. او ډاکټران اوس په دې باندې دغه کړي دي سرچ بکړي او په دې کې هغه بشمار نقصانات راوستي چې کله خزه چې کله خاوند د خزي سره د دبر د طرف نه کورواله کوي. رب العالمین چې یو شی حرام کی کنه اسینه حرام هغه د مخلوق پیدا کړي د وخت ښه خبر ده چې دوی ته پس کې نقصان دی او پس کې فائدہ ده. نو په کم کې چې ته نقصان نه به کول اجازه ورکو او په کم کې چې ته نقصان نه شي وي دا حرام دي. نو دبور کې کورواله کول حرام دي. نور د دبور نه هر قسمه مزيه غسته ده جایز دي. صرف کورواله نه من راغلي چې درځي کې برخې سره جما نه کوي. دویم چې کوم جما حرام ده غدا چې د روجي په حالت کې خځې روجي نه وي تاسو کورواله کې ده حرام کار ده. درشن د احرام په حالت کې د ټیمونو کې کورواله چې ده هغه حرام دي. د حایزي زنانه چې کله په یو زنانه باندې حیض بیماری دا غینه من راغلي سلوختی کې یو زنانه نه دغه د کورواله نه هم من راغلی ده. نور دغه ته غستې شي مزید غستې شي خو صرف کورواله به سره نه کوي. لکه دا مسله غلطه ده ځینې وایي چې په خزي باندې کله بیماری راشي دغه نه بزن بالکل لري ساتي یا سلوختی به دغه نه بزن بالکل لري ساتي. دا کمزوري خبره ده بلکې د هر قسم مزید د خزي نه غستې شي خو صرف دا چې کورواله باندې کوي. دې سره دا مسله ده ساتي چې کله یو سړی یو پر کورواله وکي نو په دویم پیری چې بیا کوي اي لامبل او د ضروري او کنه داغه مخکې دا مسله ساتي چې په اولنی ورځ باندې دومره کورواله هم کول نه پکار چې جنې ته به نقصان ورسي یې په لکه نقصان ورسي. د ځینې الکان اول پیرول دغه نعمت الله ورکې نه نعمت په ډېر خو ګولې د دې سره چې دی الک ته نقصان ملوي او دی جنې ته هم نقصان ملوي حدودو کې دنه چې ته پته ولګي. اوس کې دې چې تا کې طاقت ډېری جنې کې طاقت نه نو دغه لحاظ وکړه بلکې مو خو دا وي چې قبل پرز د خزم منه کې چې نن ما سره کورواله مکو یریږي نو د خاون له پکاره چې غلي شي بس اصل لازم غنه چې په اول شپه باندې بسړی کورواله کې ډېر پیری وکړي. نو مثلا موږ دا بیانول چې په منځ کې وسکي یو شړی یو پر کورواله کو په دویم پر کوي نو په دې منځ کې وسکي د دې درې درجې د ټول نه غوړه درجه ده چې غسل وکړي. غسل دیو کی او بیا دې به دې واپس کله غسل نشي کولای غسل وته ګران نه دویمه درجه ده چې سبا کوي او د سو کې چاردان. رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي چې کله انسان په دې منځ کې چاردام کی او به په دویم پر چې د کورواله کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې فإنه انشط للعود. د دې سره د انسان کې تازگی پیدا کیږي. د سړي کې څه پیدا شي تازگی او د جنې کې تازگی پیدا شي. د دویمه درجه او قبل فرض نه ولم بي او نه غسل کی نه ولم بي او نه چاردام کی نه بیا به څه ګناه نشتی دا کار جایز. خو غوړه طریقه ده چې غسل کی
که غسل نشي کولی چاردام دې وکړي او که چاردام هم نه کوي نو ګناهګارېږي نه، خو غوره طریقه یې څه کړه؟ غوره طریقه یې پرېښوده. دلته دا مسله یاد ساتئ چې دا ځینې کسان بیا دا چل کوي چې سحر راپاسي او دا د بېغیرتوب غټه نښه ده، الله یې ته موږ لرې ساتي. سحر چې راپاسي نو بیا د خپلو ملګرو سره کېري، ما خو یې دومره پیرې پر هم کوروالی وم، هغه نور ورته هم نه چې قصې اوري مزې اخلي د حرامو خبرونه، دا خو دې ډېر تکړه وو، دا خو دې دې شو د دې شو، دا طریقه مې وکړه، دغه طریقه ښځې راته دا ووایي ما ورته دا ووایي. اعوذ بالله، دا د بېغیرتوب غټه نښه ده چې سړی د خپلې ښځې حالات بهر بیانوي. ما ورسره دا چلوک، ما ورسره دغه چلوک. ښه دې قصه کوي، دې قصه کوي او د دې ملګرو سوچ کوم طرف ته تللی؟ دغه ښځې مبارې کې سوچ کوي او ښځه بیا سړو ته چې دا خبرې کوي، خاوند راته دا ووایي ما ورته دا ووایي، نو ښځه هغو ته قصې کوي او هغو د چا سوچ کوي؟ هغو دغه سړي سوچ کوي. دې د سره کورونه تباه شي. رسول صلی الله علیه وسلم دې قسم خلکو مبارک سخت وعید بیان کړی دی او دا ویلي چې دا یو شیطان د شیطان سره ملاو شو نو وسایل خپله خبره وکړه. څه ضرورت دی چې انسان د واده د شپې خپل حالات بیانوي او زما ښځې ما ته دا ووایي او ما ورته دا ووایي؟ دا څوک بهر نه بیانوي. اوس یو سړی ډاکټر پسې ورغی، یو عالم سره کېناست خپله یو مسله بیانوي، دې کې هېڅ حرج نشته، خو هسې ملګرو ته دا قسمه خبرې کول هغو ته فایده اخلي او د ځان نه بېغیرت جوړ کړي، دا حرام کار دی. سهار چې کله دی راپاسي نو د غسل دا مسله ده. نو د غسل مسله په اختصار سره دا ده چې غسل واجبېږي کله چې د انسان د سړي دا ذکر د ښځې په دې فرج کې دننه لاړ شي، چې څنګه لاړ بس که معمولي سر لاړ او که پوره ذکر لاړ. ډېر عوام ګوره په دې مسله نه دي پوه، هغه وایي چې کله مني وځي نه انسان باندې غسل واجبېږي. نه، په مني وتو سره غسل واجبېږي، بلکې ښځه او سړی چې کوروالی کوي چې د دوی هغه عورتونه د یو بل سره میلاو شي، صرف هسې میلاو نه چې کله د سړي دا ذکر د زنانه په فرج کې لاړ بس دوی باندې غسل څه شو؟ غسل واجب شو. رسول صلی الله علیه وسلم اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. دلته اوس مسله دا ده چې ښځه او خاوند چې سهار راپاسي نو غسل کول پکار دي. ښکلې طریقه د غسل دا وکړم، پکار دی چې ښځه او خاوند یو ځای غسل وکړي، د دې سره به مینه محبت څه شي؟ ابه ښه زیات شي. او د عائشې رضی الله عنها حدیث دی چې كنت اغتسل انا ورسول الله صلی الله علیه وسلم من اناء بيني وبينه واحد تختلف ايدينا فيه فيبادرني حتى اقول دع لي دع لي. وی کله چې موږ سهار راپاسي نو د جنابت غسل به موږ کوو، نو ما او رسول سم به د یو لوښي نه غسل کوو چې لوښی به زموږ په منځ کې پروت و، دغه یو لوښي نه به موږ غسل کوو. موږ به ګیا لاسونه وهل، ما به رسول سم ته ما ته پرېږده، هغه به ما ته پرېږدي، یو بل سره مزاح کوو. نو دا غسل کې سړی په دې طریقه وکړي، ښځه خاوند به که دغه ټایم کې دوی دغه یو بل ته ګوري سهار جنس، هغه مسله موږ سره مخکې تېره شوه. نو دې سره به د دوی په منځ کې مینه محبت څه شي؟ مینه محبت به ښه زیات شي. په دې ځای ودرو که نور مخکې به بیان کړو، که لږ ټایم را کوي یو څو مسلې دي بیان کړو که نه. دې ته خو ډېر دا ځوانان چې کوم دي هسې ځان غلی کړی ښه ورته خوشحاله، او که یو ګنټې مو نور هم بیان وکړو نو دا بیان به ډېر خوږ لګي. او دا نورې مسلې که موږ چېرته لږې اوږدې کړو نو شیخ صاحب نن بیان وکړو، ښه ډېر اوږد بیان وکړو، موږ سهار کار له ځو، موږ مزدورۍ له ځو، دای له ځو، او دې ته ښه خوشحاله ناست. او هغه غریبانان چې کوم دي کوم چې ودونه کړي دي هغه اوس خپل زړه خوري. نو زړه مه خورئ، تاسو د دویم واده وکړئ، درېیم وکړئ، څلورم وکړئ، الله دې تاسو له طاقت درکړي. که عدل او انصاف کولی شئ او طاقت ته به کېږي د سبا نه بل واده وکړه، او که نه طاقت ته سره نه وي نو موږ به سوال کوو الله ته، او ته هم سوال کوو چې الله موږ له طاقت راکړي چې دویم درېیم څلورم واده وکړو. او کوم چې ځوانان دي نو هغو ته موقع پرته ده. ښه دا خبره موږ بار بار کوو چې د ښځې سره ګپ شپ لګول، اخاندول، هغې سره ټوغې کول دا یو ښه طریقه ده، او په دې کې ځان سپک مه ګڼه. لکه مثال اوس ته کمرې ته دننه راغلې او ښځه ناسته تا ورله په دې سترګو باندې لاسونه کېښوي، یو قسمه مزاح، یو قسمه ګپ شپ. نور هر انسان ته دا قسمه طریقې معلومې دي. ګوره کله چې جابر بن عبدالله رضی الله عنه واده وکړو نو راغی رسول صلی الله علیه وسلم، یا رسول الله ما واده وکړو، د هغه خویندې وې ډېرې او ورورې نه و، او پلار یې په غزوه احد کې شهید شوی، او د هغه سړي پلار د هغه سړي زوی دی چې هغه سره رب العالمین خبرې په خپله کړې. نه
د بیا واده وکړو چې لکه زما د خویندو حفاظت ساتي نو د یو مشر ښځې سره واده وکړو. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته واده دې وکړو، وایي پیغلې جنۍ سره دې وکړو که نه کونډې سره دې وکړو. یا رسول الله د مشر ښځې سره وکړو. رسول ته فهلا بکرا، نوي جنۍ سره به دې واده کړی، پیغلې جنۍ سره واده کړی. ولې؟ تلاعبها وتلاعبک، تا سره به یې لوبې کولې او تا به ورسره لوبې کولې، ځکه ته ځوانه ده کې. نو ستا مشر ښځه راوستې نو سید ته خو ځوانې ته به لوبې وکړو، هغه مشر کوم ځای کې لوبې ورځي. په یو حدیث کې راځي رسول الله تضاحکها وتضاحکک، ته به یې خندولې تا به خندوله که دا جنۍ کشره. نو ګوره دې کې رسول صلی الله علیه وسلم یو خبره بیان کړې چې ښځه خاوند یو بل خاندوي، یو بل سره مزاح کوي. زه دې ټولو کسانو ته دا نصیحت کوم، دا کومو چې خاص کر د کومو د بریتونه چې وینې ساسي، ته خو ته زه دا وایم والله که تاسو د ژوند مزه اخیستي، په الله دې قسم خورم که تاسو د ژوند مزه اخیستي. تاسو خو یو روټیني کار کړی، روټیني دې ته روټین وایي. واده لازم دی، واده وکړو، بیا بچي پیدا کول لازم دي، هغه یې وکړو. خو کوم مقصد چې اصل و د دې واده نه هغه ته میلاو شو، هغه ته میلاو نه شو. ښځه خاوند یو بل ته چې ګوري، ښځه چې خاوند ته ګوري قار وله ورځي، او خاوند چې ښځې ته ګوري قار وله ورځي. صرف دغه کوي چې د شپې سملي او کوروالی وکړي او بچي پیدا شي. د دې څه مقصد شو؟ ښځه خو هغه ښځې چې ته د ورځې کار کوې، په مزدورۍ کې، په مکتب کې ناستې، دفتر کې ناستې، یا مثال کې دیاړۍ لتلی څه کار کوې او په زړه کې دې یو سوچي څه چې کور ته به کله ځم، چې کور ته به کله ځم. خو چې کله ته به کور کې پروت یو دا سوچ دي چې دې کور ته به کله وځم او د دې بګوي نه به الله ما کله خلاصوي. نو دې خو څه فایده نه شوه. د واده چې کوم اصل مقصد دی هغه میلاو نه شو. د واده اصل مقصد دا دی چې ښځه خاوند یو بل سره خوشحاله ژوند تېروي. ښه چې کله تا د ښځې سره په دې ښه طریقه ژوند تېرو، مذاق ته ورسره کوو، خوشحاله دې ساتله، نو د دې سترګې به همیشه په کوم ځای په کور کې په دروازه وي چې کله به هلک راځي. او یو دغه طریقه ده دا کومه چې عامه روانه ده. نو بیا دا ښځه دا سوال کوي چې یا الله بېروزګاره کوی د سره امان، ځکه چې په دې باندې ځان یو بوج پروت دي چې دا خاوند په دې کور کې پروت دی، خبرې هغه نه کوي، ګپ شپ هغه نه لګوي، نورې څه پیسې هغه نه کوي، خو دغه پروت دی او دا ورله ډوډۍ وړي غریب، او دا ورله کپړې وینځي، او دا ورسره خدمت کوي، او هغه دغه شان چې بد ګوري او کله مخ دې سره کوي چې ولې ګپ شپ نه لګوي، وایي دې سره سړی لږ سپک کوي. چا ویلي چې سپک کوي؟ رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره ګپ شپ لګولی دی، مذاق به ورسره کوو، هغو سره مینه محبت کوو. رسول صلی الله علیه وسلم څومره دروند سړی دی، د امت سردار دی، د پیغمبرانو سردار. بلکې حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم پیر چاردام کړه او داسې کړه او منزله وتو. نو په دې لارې کې څنګه چې منزله وتو، په دې لارې کې یو بیبي مخې له راله، نو هغې ښکل کړه او منزله لاړ. ګوره په دغه لږ ټیم کې رسول صلی خپله بیبي څه کړه، هغې ښکل کړه. د ماحول ته ستاسو خیال دی دا څومره ښکلی ماحول چې یو سړی د کور نه وځي او ښځې ته وایي ښځې زه لاړم او د الله په امان هغه ښکل کې وځي، دا ښځه به څومره خوشحاله شي. او بیا به د انتظار کوي او دواګانې به کوي چې یا الله دا هلک زر ته زر راولي، ځکه چې هلته د هغه اخلاق دومره ښکلي. خو چې کله دی د کور نه وځي هغه خبر نه وي، د کور د دروازې له یو درز ورکړي او لاړ ووت او بدماش دی ورور صرف او بهر غریب چا ته چرنګ نشي کولی، په کور کې به دغه کمزوري باندې بدماشي کوي، دغه ته کمزوري میلاو شوي ده، بس په هغې باندې بدماشي کوي او ته ناسته د الله نه ویرېږي. او که خپل ژوند دا موقع ګورې، دغه ته مې دا کوم چې ودونه یې کړي دي هغو ته هم دا موقع وشتي، خپل ژوند په یو ښه طریقه شروع کوي او د ژوند نه مزې واخلئ. په اخره کې زما یو خاص نصیحت وی هغه هلک ته چې واده کول غواړي یا هغه جنۍ ته چې هغې واده راروان دی یا واده کېږي به، هر څوک چې زما دا بیان اوري هغه ته زما دا نصیحت دی چې د واده په شپه باندې چې کله ته د جنۍ پسې کمرې ته ورشي او د جنۍ نه غلطي وشي نو هغې ته په غټ نظر مه ګوره. ولې؟ لکه څنګه چې ته د دې شپې په باره کې سوچ کوې چې دا شپه به ګورې څنګه دغه شان د دې جنۍ په زړه کې هم دا سوچ پروت دی، هغسې د اسمان نه راپېښېږي. دویم نصیحت زموږ دا دی چې په ځان باندې یره بلکل به نه راولي. ځینې کسان چې کمرې ته وردنه کېږي د دروازې ورځي او بیا راځي او بیا د ورور سره مشوره کوي او د ملګرو سره دا به څه طریقې و هغو ته نه ورشه او شریعت چې درته څه ویلي په هغه طریقه عمل وکړه، انشاءالله په دې کې هېڅ هم نشتي، ستا ژوند چې دی هغه به ښه خوشحاله. دا خبره درته مو کوم چې
دا کورواله ال انسان له خون ورکی چې کړه د انسان مزاج هغه ته جوړ شوی چې کړه د انسان مزاج صحیح هغه ته جوړ شوی و چې سړی د نورغه کمرې ته درز د سینې سکی درزي او د خري سینم سکی درزي او په دغه ټینګو د کورواله شروع دا کورواله به دوی له خون ورکی خون ورنه ورکی بالکل پارا مطمئن خبر کینی گپ شپ ورګي وبوس کی خواږه سي وخوري داګه نه بچ گپ شپ د بچ به شروع کی دوی له کورواله هم دا بوله خون ورکی او دغه نصیحت خو مونږ ټول ته کوو چې د خزي خاون جون مزه علي چې کله دوی د کور نه لري نو کله چې ته موقع برابرېږي نه خپل خزي ځان سره بهر ته بوزا خود کافرانو په طریقه نه او نه د کافرانو ملکونو ته طاقت تر الله درکړي بل ملک ته چکر ولګو که طاقت تر الله درکړي مکې ته لاړ شه مدینې ته لاړ شه د خزي ځان سره په چکر وباسه او ټول ته دا وایم کوم چې دلته نهسته مشران او کوم چې زما د بیان اوري کاغه پلار دی کاغه مور دی کاغه ورور کار سوچ دی په چا باندې ودا پابندي نه لګوي چې خزه به چکر لنه بوزي دا ژوند دی پرې چې خپل ژوند نه مزي واخلي دا خپل ژوند دي تیر کوو سره خو پرې چې مزي واخلي زموږ یو مرګره واغوي ما وې دا سره یو ورځ ډېر کلک کو ځکه چې مرګورو سره ملوي دم یو راته چې پلاني چې تم چکر ولګو بری چې پلاني چې او زموږ په کور کې سم دي چې قانون نه پېښیو چې چا مجال سوچ خبره هوې کړه نو ما ورځ په دې ځړ باندې ګټه کې خو دا خبره می جوړ کړو مور ته می خبر ور مخکې کړه تانه کې خبره وکړه چې زدا جنې په چکر باندې بوزم زموږ مرګ ډېر سخت مزاحي انسان وي ما غوښتل چې په خطر کې مو ته وځي زدا خزک بوزم غریب څنګه شي وي صاحب عزت وي هغه ماته چې بوزي صحیح ده بوزي بچي بوزي وزړي څو خوشاله شو چې لکه دې مال دې زری اجازه ترکو وي چې وته مو دې ټینګ کړی بیا وایو وي ما چې زموږ چې د ګاډه ما وګورم چې پروګرام جوړ وي وي ما ته وي چې د الکان سره مو د خويندو سره مو وي ما دې چې چیرته مې زم د چکر نه توبه په دې کور کې زه دې سره ناشته چې تر اصله بهر مو لګي زه خو د خزه دې لپاره بار ته واسم چې موږ له خپل وخت تیر کو ته ما د زړه خبرو کې زه دې ته زړه خبرو کوم یو ځکه چې د روټي وخورو یو ځکه چې د چکر ولګو لکه هواره باندې خولي ولګي لکه رومانسي غونډه کې موسم جوړ شي هغه درته وي دغه سره بوزوي الکانو بوزو چې رکیم بوزو دا کار بیا ځان سره بوزي دیره پوره پلین کوچ راولې نه چې در بوزي بیا مې چې چرته نو یا ورشو دور به مې سره وینا کړی نه نو اوس اخر په دغه سوچ کې چې کړه به دا بوډۍ سکی چې کله به مري دوره تنګ شي لري دې چې ګور ډیر خلک ته ګور ډیر وای نه چې بزره کې ته خبره پرته چې کړه به دا بوډۍ مري چې زه خپل ژوند نه مزي واخله نو کله کله دې چې بوډۍ الله دې مروږي جنور کې چې د غریب کې دنیا نه چوټي شي لاړ شي خدای راوځي دا ژوند نه مزي ونه کړی زما ټول ته نصیحت ته مشران ته چې الله نه ویریږي خپل کشران به نه منع کوي او کشران ته مې د نصیحت ته چې کله د تم موقع ملاويږي د شریعت په حدود کې دنه د هر چا د حقوق خیال وساتي دا خزه ځان سره روانه کا چکر ورکا سمجه چې طاقت وی ګرځو ساو سره ذات کا خپل د زړه خبرو ته دا به د زړه خبرو کې او زړه ته دې خبر قسم خورم چې ستاسو ژوند چې وسومره مزي کنه دا مزه به تاسو ته ویږي کې نه راستي